اشرف غني له داسې شرایطو سره مخ شوم چې په قربانۍ ورکولو سره مې جمهوریت نشو ژغورلی او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې شخصي شتمنۍ لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر زیاتوي ما په 2014 کال کې خپله 15 میلیونه ډالره پانګه ثبت کړې وه. نه پوهیږم چې څومره یې پاتې ده، خو شخصي شتمنۍ مې تالان شوې ده، خو ما له ځانه سره څه نه دي لیږدولي او په بهر کې هم شتمنۍ نه لرم. د هیواد مخکینی ولسمشر ټینګار کوي چې افغانستان د هغه د حکومت په تیرو کلونو کې د امریکا، روسیې او ایران ترمنځ نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. له بلې خوا په دې اړه بېلابېل نظرونه ورکول شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه نصیر احمد شیرزی وایي اشرف غني له عدم مدیریت او تښتېدو سره د افغانانو ټولې هیلې او د سولې ټول بهیر له ځنډ سره مخ کړ. پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي په دې وروستیو کې افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ ډګر و. بیخي سمه وایي دا ډېرې عمده ستونزې وې، حکومت پرځېدل او د طالبانو راتګ او په دوحه کې خبرې اترې ټول د دې مسایلو له کبله و چې د امریکا په سیاست کې بدلون راوست. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.